د ابلیس یا د شیطان 15 زامن دي، 15 بچي. یو عالم دی محمد بن عبدالله الشبلی رحمه الله، هغه یو کتاب لیکلی دی احکام المرجان فی احکام الجان. د فیریانو په باره کې کتاب لیکلی، په هغه کې لیکلي وي د ابلیس او د شیطان 15 زامن دي، او دا 15 زامن یې په 15 مختلفو کارونو باندې لګولي دي. اولنی بچی د شیطان څه شی دی؟ صبر. صبر شیطان چې دی دا بچی دا شیطان په دې مقرر کړی دی چې ته ځه او په کومو ځایونو کې چې غمونه وشي، مړی وشي، نو ځه او خلکو ته د خلکو د خولو نه غلطې خبرې راوباسه. زنانو ته دا خبره ښایسته کوه چې هغوی خپل مخونه شو کوي، خپل ګریوانونه شو کوي، غلطې غلطې چغې د خولې نه وباسي. نو دا صبر دا یې په دې باندې مقرر کړی دی. دا یو بچی. دویم بچی د شیطان داسیم په نوم باندې دی. دله دا ذمهواري شیطان ورکړې ده چې ته ځه او د ښځې او د خاوند په منځ کې تفریقه او جدایي راوله. نو دا شیطان دې کورونو ته نوځي، داسم ښځې او د خاوند په منځ کې د تفریقې او د جدایي راوستلو کوشش کوي. او روایتو کې داسې راځي چې شیطان ته د ټولو نږدې بچی او غوره بچی هم دا داسم ښکاري، ځکه دته یو غټه ذمهواري ورکړې ده چې ښځې او د خاوند په منځ کې چې کله تفریقه راشي نو د دې نه بیا لوی لوی نقصانات شروع کېږي، د خاندانونو جګړې او لانجې ته شروع کېږي. نو د ده دا ذمهواري ده کور ته دننه شي، ښځې ته د خاوند خبره بده ښکاره کړي، خاوند ته د ښځې خبره بده ښکاره کړي، یو بل ته په زړونو کې شکونه او شبهات پیدا کوي، بیا خاوند او ښځه هغه په لانجو باندې. نو د ده دا ذمهواري ده. دریم شیطان هغه د اعور په نوم باندې دی، دریم بچی. او د اعور ذمهواري دا ده چې خلکو ته زنا ښایسته کوه، سړو ته پردی زنانه ښایسته ښکاره کوه، په زړونو کې ورته خواهشات او شهوات ورته د زنا دپاره. دارنګې زنانو ته پردي هلکان ښایسته ښکاره کوه، او زنانه بغیر د اجازته د کور نه وتل او هغې ته غلط سوچونه او خیالات ورتل، دا د دې اعور شیطان ذمهواري ده. دا دریم بچی دی. څلورم بچی چې دی د مسود په نوم باندې، د ده دا ذمهواري ده چې ته په خلکو کې دروغ خوروه، پروپیګانډې خوروه، دروغ خبرې خوروه. او دا شیطان اوس خامخا پر سوشل میډیا باندې، فیسبوک باندې ډېره غلبه ده. خلکو کې جوړ خورول، دروغ خورول، دې ځای کې دروغ وویلی شي او په یو انفن کې د دنیا هغه بل سر ته ورسولی شي. د ده دا ذمهواري ده چې په خلکو کې دروغ خبرې، هله فلانی شی راووت او فلانی داسې دی او فلانا دا دي، دا جوټ او پروپیګانډې خورول، دا د ده ذمهواري ده. پنځم بچی د شیطان چې دی زلمبور په نوم باندې دی. دې ته صاحب الاسواق ویلی شي. دا بازارونو ته وځي، هلته په بازار کې جنډه ودرئ او خلکو ته څه شی ښایسته ښکاره کوي؟ خلکو ته دروغ ویل، قسمونه کول، خیانت کول په تجارت کې، په ناپ تول کې کمی کول، غدر او خیانت کول، ښه شی د بیکاره شی د ښه شي په نرخ باندې خرڅول، په بیکاره شي باندې خل یا بل لګول، ملاوټ کول. نو دا ټوله د ذمهواري ده د زلمبور شیطان چې هلته په بازار کې خلکو ته ویل قسمونه وخوره په دروغ باندې چې دا مې په دونه راوړې ده، حال دا دی چې په دونه نه یې راوړي. نو دا 15 د شیطان بچي دي او دا 15 ذمهواریو ته شیطان اوله کړي.